سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1405 هجري لمریز کال د غویي لسمه چې د 2026 زیږدیز کال د اپریل له 10 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچکي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي لیدنه دواړو لورو د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ او ګډو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړي. ننګرهار ته د ریاست الوزرا اداري مرستیال سفر حنفي د کډوالو عمري کمپ څخه د لیدنې پر مهال د کډوالو ستونزو ته په رسیدو ټینګار کړی. او په استانبول کې د افغانستان د همغږۍ ډلې شریکانو له افغان ولس سره خپل ملاتړ یو ځل بیا تازه کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان لپاره د بریټانیا له ځانګړي استازي سره لیدنه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ او ګډو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړي. ملا عبدالغني برادر اخوند په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د بریټانیا هیواد د ځانګړي استازي ریچارډ لینډزي سره د لیدنې پر مهال د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ او ګډو همکاریو پر پیاوړي کولو او له افغانانو سره د بریټانیا حکومت او ولس د بشري مرستو پر دوام خبرې شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي چې اوس مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی او له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي همکارۍ پراخې شوي دي. بالور لینډزي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي رژیم په بریدونو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د بریټانیا حکومت او ولس به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د کډوالو عمري کمپ څخه د لیدنې پر مهال د کډوالو ستونزو ته په رسیدو ټینګار کړی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال د کډوالو لپاره له لنډ مهالي عمري کمپ له بېلابېلو برخو د هغې له ډلې د راستنېدونکو کډوالو د ثبت او تثبیت څانګو، جومات، روغتیایي مرکز، کورونو، نقلیه وسایطو او مرستندویه موسسو څخه لیدنه کړې او له نږدې د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ارزولی. حنفي راستنېدونکو کډوالو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی غوښتنو ته د رسېدنې لپاره به لازم اقدامات ترسره کړي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې د کډوالو ستونزو ته رسېدنه د اسلامي امارت له مسؤلیتونو څخه دي او مسؤلین هڅه کوي د راستنېدونکو کډوالو لپاره په بېلابېلو برخو د هغې له ډلې د کورونو جوړولو، لومړنیو خدمتونو، کاري فرصتونو رامنځته کولو او د ژوند ښه کولو لپاره لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. حنفي همداراز له اړوندو مسؤلینو غوښتي چې د کډوالو چارو ته جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خپلې هڅې ونه سپموي. په استانبول کې د افغانستان د همغږۍ ډلې شریکانو له افغان ولس سره خپل ملاتړ یو ځل بیا تازه کړ. د ملګرو ملتونو استازو او نړیوالو شریکانو د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان د همغږۍ ډلې په غونډه کې د افغان ولس سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی به خپلو مرستو ته دوام ورکړي او په ځانګړي ډول به د ټولنې تر ټولو زیانمنو قشرونو لکه ښځو او بیرته راستنېدونکو کډوالو ته پاملرنه زیاته کړي. دوی دغه راز د افغانانو سره د نړیوالې ټولنې پر دوامداره همغږۍ او ملاتړ ټینګار کړی او د اوسني وضعیت د ښه کېدو لپاره مهم بللی دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو دفتر ازبکستان ته د یو شمېر سوداګرو او کرنیزو کارپوهانو سفر تنظیم کړی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو دفتر د بدیل معیشتونو پروګرام په چوکاټ کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې په ملاتړ ازبکستان ته د یو شمېر سوداګرو او کرنیزو کارپوهانو لپاره یو مسلکي سفر تنظیم کړی دی. په دې سفر کې د پنبې له سکتور سره تړلو سوداګرو، کرنیزو متخصصینو او شریکانو ګډون کړی چې موخه یې د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د تجربو شریکول او د کرنیزو ټکنالوژیو تبادله ده. د افغانستان لپاره د کوریا سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد هیواد شاردا فرمون د ACG په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرپرست استازي او په افغانستان کې د یونیسف له استازي ډاکټر تجدین اویلا سره لیدلي. د یاد سفارت د خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د روان بشري ناورین او د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما او د کوریا ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې شوې دي. خبرپاڼې زیاته کړې چې مون په یاده غونډه کې د افغانستان لپاره
د یو ان هیبیټیټ د هیواد پروګرام له مدیرې سټیفانی لوس سره لیدلي. په دې کتنه کې د افغان کډوالو پر وضعیت او د یادې ادارې او د کوریا حکومت ترمنځ د همکاریو د پراختیا او پیاوړتیا په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د کوریا سفارت زیاته کړې چې د لیدنې د بشري همکاریو د پراختیا او د افغانستان د روان وضعیت د ښه والي په موخه ترسره شوي دي. او وروستی خبر همدا چې په ترکمنستان کې د اسلامي امارات سفارت چارسمبالي حاجي فضل محمد صابر د ترکمنستان او چین په ګډ سوداګریز نندارتون کې ګډون کړی. په ترکمنستان کې د اسلامي امارات سفارت ویلي چې نوموړي د نندارتون په څنډه کې له ګډونوالو سره د افغانستان پر صنعتي سکتور د پانګونې په فرصتونو او شته اسانتیاو خبرې کړې دي. ترڅنګ یې پر ګډو اقتصادي هڅو ټینګار کړی. په یاد نندارتون کې د چین هیواد نږدې 200 شرکتونو خپل تولیدات او صنعتي توکي نندارې ته وړاندې کړي وو. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 خبرونه د الله پامان.